اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګی ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم. زم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نظر خان لاله او د شمشاد انګار صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. نن چې منګه کوم لیکوال خپل راغلی یو نو کوم خلک چې په خوانی لیکوال پیجنی ناغوی خو به خامخه پیجنی خو چونکې وس هغه په خوانی خلک دومره پاتې نه دي زمونږ نوې کول دي زمونږ نوې کول چې دینو دی کې دې شي چې نه پیجنی هغوی به خپله قصه تاسو ته هم کی خو زه به د هغوی تعارف تاسو ته وکړم چې موږ دا وخت راغلی سور کمر ته راغلي یو ګیګیاني قدرګل جلبل صاحب خواله راغلي یو. ډېر ملګري به پیژني ډېر ملګري به نه پیژني خو هغوی له راځو هغوی به خپله ټوله قسم تاسو ته وکړي او د هغوی نه به بیا کلامونه م واورو موږ به هم ترې مزه واخلو تاسو به هم ترې مزه واخلئ نو ډېر وخت نه ضایع کوو. جلبل صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی زموږ د غریب خانې ته زه تاسو شکریه ادا کوم او د انګا صاحب دي اسونه ملګري چې موږ سره د دوی او د زړه د تله درته هرکلی وایم په خیر راغلی. نو زه خو زما نوم خو ګیګیاني قدرګل جلبل دی او سره ډېر وخت نه زه مطلب دا چې دا شاعري کوم او زما ډېرې سندرې وحید ګل دي ویلي دي فضل قیم دي ویلي دي یعنې پرزانې ویلي دي وږمې ویلي دي شبنم ویلي دي یعنې داسې دوګانې چې څونه دي لکه اوس دا غانه وحید ګل ویلې وه چې ما وی دواړه کړو دوستي او تا انکار وکړو دستي ما وی خره لا چې دانا او تا وی نه کوم یارانه دا به تاسو اورېدلي وي. بله ستا د قسم وي وږمې ویلې ده ریاض نه به قیدا ده ستا د قسم وي راکوې به ټینګه غاړه او راځې به کله او زه په ایرپورټ به یم ولاړه. ښه بل کیدی شي چې دا دغه د وږمې ویلې ده پاڼه د سورګل یم او بې باده رپېږمه ټچ نشي زما سره ووایه رتخنېږمه دا همغې ویلې ده کیدی شي دا فلم تم تلي وي او دغه دی دا خو زه به ته سیم چې ډېرې دي لکه اوس وید ګل دا غزل او پرزانې په شریکه ویلې و چې خیر دی که کږه شوه د منګو سره او ځل په جنګ جوړ کړه ننګو سره او ورته وایي پرزانه وایي خیر دی که کږه شوم د منګو سره او ځل په مې جنګ جوړ کړه ننګو سره مسته د نخرې کوي ځواني لري شین خال په جبین کې روحاني لري ځکه مې ژوندون شه د سلګو سره او زل په جنگ جوړ کو ننګو سره زه به ته څه وایم د دنیا ګانې مطلب دا دی چې د جلبل صاحب تاسو د نه مخکې یو خبره موږ ته وکړه چې یاره جلیل شبنم او دا مختلف فنکاران تاسو یاد کړه هغوی تاسو ووایي چې یاره څه ډېرې یو کس هم پکې یاد کوم ماله خو یې نوم هېر شو چې 15 کیسټ یې هغه کړي دي 26 کیسټ جانزیب کړي وي جي جانزیب ماشوم اوس هم ژوند دی ناظم پاتې شه بیا د دې علاقې اوس هم شته او مطلب دا چې 26 کیسټ یې صرف زما صرف هغوی کړی وي. ګران وختونکو تاسو وګورئ د جلبل صاحب چې د ادبي کم خدمات دي نو هغه سپټ پناه نه دي ځکه چې یو کس د 26 کیسټې کړي دي نو نورو فنکارانو به څومره کیسټې دوی کړي هغه موږ هم د هغې سوچ نشو کولی تاسو هم نشئ کولی. د جلبل صاحب نه موږ اورو څه شاعري هغوی خو څه کم چې مشهور کلامونه وو یاره په هغې کې خو څه کلامونه موږ اورېدلي دي څه مو نه اورېدلي خو موږ ځکه داسې زیات تر نه دي اورېدلي چې جونګي عمر زموږ دومره دی نه هغه عمر کې چې کم کسانو نه هغوی خو به هغوی خامخا اورېدلي. نو جلبل صاحب موږ وایو چې تاسو زموږ د کتونکو ته ستاسو هغه مشهورې سندرې کمې چې په هغې وخت کې مشهورې سوي وي که هغه زموږ سره شریکې کوي نو زموږ دا نوی کول چې کم دی دوی به هم ترې مزه واخلي موږ به هم ترې مزه واخلو او وا به مرو چې په هغې وخت کې کم فنکارانو هغوی به ستاسو کمې غزلې وي نو هغه زموږ سره لږې شریکې کوي. هغه خو ما تاسو ته ووایي چې هغه زما ډېرې زیاتې دي ما ته پته د هغې معلومات نشته دی که نه چې ډېرې زیاتې دي وږمې کړي دي پرزانې کړي دي شبنم کړي دي مشهور سلطان کړي دي او مطلب دا چې کوم یوه جنیا چې د هغې ټولو کړي دي نو زه به اوس کمه یادوم خو د نن دور خبرې به وکړو په دور سره به لاړ شو. ټیک ده جي بلکل ټیک ده جي نو داسې مسله ده زه به ته مخکې یو 2-3 شعرونه ووایم. ارشاد سرې چوارې شونډې د ګلې نه سیوا مزه کوي سرې چوارې شونډې د ګلې نه سیوا مزه کوي او زړې جامې زړې جونګړې نه سیوا مزه کوي سرې چوارې شونډې د ګلې نه سیوا مزه کوي زړې جامې زړې جونګړې نه سیوا مزه کوي ګزار د زلفو او د کلس خندا به نه یادوم گزار د زلفو او د کلس خندا به نه یادوم د دې نوکارې د جګړې نه سیوا مزه کوي. نو دوه شعرونه دي
چې یوه چپه یې راکړله د خولې خوند مې پې ښه شولو یوه چپه یې راکړله د خولې خوند مې پې ښه شولو نښه د یارۍ ښکلې ګوتمه مې ورله ورکړله او کله چې ناجوړه شوم کله چې ناجوړه شولو زه پسې ناجوړه شوم کله چې ناجوړه شولو زه پسې ناجوړه شوم ګرانو راته ډېر خپله ګرده مې وله ورکړه نو دې پسې به ته اوس زه دا غزل ووایم چې غلا چې غل چې غلا وکړي نو بیا خپې وباسي غل چې غلا وکړي نو بیا خپې وباسي او مخکې ګناه وروستو توبې وباسي او دومره ساده د ځانه مه جوړوه دومره ساده د ځانه مه جوړوه خلک د خلکو نه ګردې وباسي څوک چې د بل د زړه کعبه ورانوي څوک چې د بل د زړه کعبه ورانوي لکه درشل چې د کعبې وباسي پتنګ پې وروستو خپل څانګونه سېزي پتنګ پې وروستو خپل څانګونه سېزي اول د شمې نه لمبې وباسي او نن یې بیا دواړه سترګې تورې کړلې نن یې بیا دواړه سترګې تورې کړلې د چا د زړه نه بلوګي وباسي او د دې سړي باره کې خیال دی څه دی د دې سړي باره کې خیال دی څه دی کپن مردنه چې د شپې وباسي د دې سړي باره کې خیال دی څه دی کپن مردنه چې د شپې وباسي او د قدرګل جلبل په خبر ږدي د قدرګل جلبل په خبر ږدي بنګړي مات کړه اوس ګجرې وباسي بل غزل دی وای د غرور ډک یار مې بیخي نه لګي د غرور ډک یار مې بیخي نه لګي هسې کوتک یار مې بیخي نه لګي زه به ځان ګورم که بدی ګورم زه به ځان ګورم که بدی ګورم د ځان ورک یار مې بیخي نه لګي او چې د ریخمو نه ښه نرم نه وي چې د ریخمو نه ښه نرم نه وي مړه بس کلک یار مې بیخي نه لګي چې د ریخم نه ښه نرم نه وي مړه بس کلک یار مې بیخي نه لګي او چې خوی خصلت د شهزادګانو لري چې خوی خصلت د شهزادګانو لري د خویا سپک یار مې بیخي نه لګي او لکه د مړاوي ګل چې هسې رځي لکه د مړاوي ګل چې هسې رځي داسې نازک یار مې بیخي نه لګي لکه د مړاوي ګل چې هسې رځي داسې نازک یار مې بیخي نه لګي او د قدرګل جلبل به یار هغه وي د قدرګل جلبل به یار هغه وي د هر هلک یار مې بیخي نه لګي